مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ د یو صوفی واقعہ ذکر کئی وی د یو صوفی حج تزړه کېده یو نیمه روپۍ ورسره وه او حج لذي نو یې د اتانو یې کپړه واغېشتله د هغې نه یو بوجګۍ جوړه کړه او د یوې روپۍ چڼې واغېشتې په بوجګۍ کې واچولې او پیاده سفر دی روجه اونیولا نو د ماښام په جماعت کې منځو کې او کچا ورته وی چې مسافره ډوډۍ دله راوړم مسافر او نو بس ډوډۍ دله راوړم ته صبر کوه ډوډۍ راوړم نو کچا به سره وړه او به یې خوړل او کچا سره ونړل نو هغه چڼې به یې راواغېشي او موټې اوبه یې خوړې اوبه به یې واپس وڅکلې روژه ماته شو کار په دې طریقه باندې روان دی سمندر غاړې ته ورسېده بحري جهاز جدې ته روان دی د سمندر په غاړه د جز کپتان انګریزو نو دا صوفي صاحب ولا ورغی وی دی جز کې که داسې څه نوکري څه خدمت وي نو زه کولی شم نو هغه د ښکلي شکل صورت ته وکتل نو صوفي صاحب وایي ستا مناسب کار ما سره نشته نو دی ورته مناسب پرېږده هر څنګه چې زه هر څه کار کوم خو ما دې جز کې که نوکر کې نو تیار یم داسې نور کسان هم جز کې نوکرۍ دپاره راغلي وو نو هغه ورته وایي صوفي صاحب وایي دې جز کې یو کار بس پاتې دی نور هر څه عمله برابر ده خو یو ډیوټي ده هغه دا چې دی کې دا ټټۍ دي نو دا پاکول غواړي نو ستا د شان مناسب نه نه دی شم نوکر کوی دی ورته داسې ګرانه خبره خو نه زه خو کولی شم صفۍ وی ښه صفۍ کولی شي د هغه دا خیال چې زه ورته یم صفۍ نه شي کولی ټټۍ نه پاکې ته صوفي سړی زه کار دې نشته دی نو ته ورته غاړه کېښوي دا هم کومه اوس دا ټپ ټپ سړی دی صوفي صاحب نو هغه ورته یو دوه منۍ بورې وښوله وی یوازې صفۍ خو نه ده که نه دا بورې به اوچتې او دا به دویم چت ته هم خېجې دا کولی شي نو دی ورته بلکل اوس د ده وجود دومره دی چې دوه منۍ بورې نه چې شل سیرم دی نشي اوچتولی ظاهري وجود دومره دی او دوه منۍ بورې ته هم غاړه بلکل کولی شم هغه ته یې ښځه ورشي اوچتې که دوه منۍ بورې له دا صوفي صاحب ورغې او په هغې بورې یې لاس کېښود وی خدایه زما دو قمره وسو چې دې بورې له رالم اوچتول زما کار نه دا ستا کار دی خو چې لاس یې ورړم که بورې ورته خدای سپکه کړه داسې اوچتې ونیوه وی کپتان صاحب کوم ځای ته یې اوسم هغه ورته بس کېروي ته کولی شي ته ډیوټي کولی شي او دې یې برتي که دې د جز نوکري نه غواړي دې جدې ته ځان رسول غواړي حج له روان دی مقصد حج دی نوکري نه وی چې دې یې برتي که وی دا واده که چې مسلمانانو وروڼو که بل څوک راځئ دا کار زیات دی او دې پکې بل هم نوکري صفۍ د ګندګۍ به زه کومه زه به کوم خو راځئ حج له خو به لاړ شئ او نور کسان رشتې صوفي صاحب ورمخکې شو اوس صوفي صاحب د ټټو صفۍ وکي لنګ ووی او غیر چاپېره چې څومره ټټۍ دي د هغې ټولو ښه صفۍ وکي او بیا راشي هغه لنګ لرې کي ځان پاک کې او خپلې پاکې جامې واغوندي او نفل کوي او د قرآن شریف تلاوت کوي په ښکلی اواز د جه دغه کپتان اب هم راغې نور کسان به م رالل او د ده د تلاوت ته به یې غوږ کېښوده ښکلی اواز کې تلاوت یې کو په کپتان د قرآن ښه ولګېده تلاوت او ده ته یو ورځ رانږدې شو صوفي صاحب دا ته چې سوی نو دا ما ته مخایه که نه پېژني نه چې دا قرآن دی خو دا ما ته مخایه او ته دا خو داسې نه ویلې کېږي اول غسل وکړه ځان پاک که او بیا و چې لا اله الا الله محمد رسول الله او بیا راځه زه به درته دا جزازه سویم تا ته به وښیم هغه غسل وکړه قرآن تلاوت نه مخکې کلمې وویله او صوفي صاحب ورته تلاوت شروع کړه بحري سفر دی په مزه مزه جزي ناګانه یو کس راغی کپتان ته وایي چې صاحبه ته خو دې صوفي مسلمان کې نه وایي زه خو مسلمان نه یم خو چې هغه کوم خبرې کوي په ما ښکلې لګي زه هغه اورم زه خو مسلمان کړی نه یم مسلمان نه یم وایي نه مړه ته یې مسلمان کړی په ځان نه پوهېږي
ښه راغی صوفي صاحب تا زه مسلمان کړم هغه او که نه تا چې کلمه وایي چې لا اله الا الله محمد رسول ته خو مسلمان شوې لږ ساعت یې سوچ یاره زه مسلمان سي خو دا ته چې سوی دا ګورې ما ته وایه دا به پرېږدو نه دا تلاوت ورته یادي پېژنې نه وایي دا ته چې سوی دا ما ته وایه ګوره دا به پرېږدو نه زه مسلمان سي خلق غیر چاپیره جس کې ټول خبر شو چې کپتان مسلمان کا اوس چې بحری جهاز ورسېده جدې ته نو صوفي صاحب خو نوره نوکري د جز نه کوي یا لکه زما استعفا مقصد د هغه جدې ته رسېدلو هغه کپتان ورته ته څه کوې زه خو بس کوشم زه ما استعفا زه اوس حج لرم وی صوفي صاحب ما چاته پرېږدې زه هم در سره لاړم هغه ملګرو ته استعفا ولیکله چې دا بحري جهاز نور تاسو چلوئ زه صوفي صاحب سره لاړم د صوفي د یو نیک نیت نتیجه هغه ته هغه کرامت هم خدای ورکه بورې اوچته شوله ډیوټي م خدای ورکړله پورې وته او ځان سره یو کافر مسلمان کا هغه هم پورې ویسته